د مور خیره دا لا علاج بیماری ده، د پلار خیره دا لا علاج بیماری ده. په پیسو دوکه نشي چې ما سره پیسې دا دسی خیره ده چې دا بیا په پیسو دی علاج نه کیږي. نو چې ډاکټرانو رپورټ راکو چې دا لا علاج بیماری ده، نه ښه کېدلم، د پاکستان ته بیا واپس رالم. هر څه مې خرڅ کړي دي، اوس هېڅ شی مې په مخ د ځمکه نشته دی او د دې خېټې نار ناسم په دې ځای کې ناسم او سوال کوم د دې خېټې دپاره چې دې خېټې ته مې سره هر څه مې تلي دي. خو ته راته دعا وکړه، ما ته مور خیره کړې وه، ته مې عالم ولیدلې، ما وی چې ته راته دعا وکړې چې الله مې معاف کړي او هغه د مور خیره رانه اوچته شي. دا ما ته مور خیره کړې وه او نن ما ته محسوسېږي هغه حالت ما ته راورسېد. سبا به پلار نه یو خیره به پرتی، مور به نه یو خیره به پرتی. دا خیره ځان سره یاد ساته، دا خیره به یو ورځ پتا باندې راځي، دا خیره به دې لاندې کوي یو ورځ، دا خیره به یو ورځ ګزار درکوي. کوشش کو د مور او پلار رضا وه. او احادیثو مبارکو کې راځي، ګوره څومره د الله مهرباني ده. وی چې چا نه مور او پلار خپتلی وي، وفات شوي وي او د ده نه خپی دی، اوس ستومانه دی چې زه څه چل وکمه. احادیثو مبارکو کې راځي دی وله دعاګانې کوي او استغفار دی وله غواړي. دعا دی ورته کوي، استغفار دی ورله غواړي. رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، الله رحم په وکي څنګه چې زرا کوټه او ما په ما رحم کړي. نو دعاګانی ورته کوي او استغفار ورله غواړي. احادیث مبارکو کې راځي دا بچے با الله په فرمان بردارو بچو کی اولی کی چې دې دعا کوي. دا څومره د الله رحم دی. نبی علیہ السلام صحابي ته وایي، وی ته دا غواړي چې ته په قبر کې د خپل پلار سره نیکی وکړي، دا غواړي چې په قبر کې د خپل پلار سره نیکی وکړي، اوی او غواړمئ وی د خپل پلار د دوستانو سره نیکی کوه، د پلار د مرګ نه پس دا د خپل پلار سره په قبر کې نیکی کول، دا د پلار سره په قبر کې نیکی کول چې د خپل پلار د څومره دوستانو داغه هم عمر خلق او داغه د تعلق خلق د اغي سره د پلار د مرګ نه پس روابط ساته، دا د پلار سره په قبر کې نیکی ده. نو چې د چا والدین وفات دي نو دعا ورله غواړئ چې رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. الله ته پې رحم وکې، نورې دعاګانې ورله غواړئ، استغفار ورله غواړئ د دې مور او پلار دپاره. نو رب العالمین بم په نیک فرمان بردارو اولاد کې اولی کی. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا